تیر اختر کوم زه دلته وم زما خیال دی ته زه تپوس کوم ورور نه چې تیر اختر کوم ځای وم صبر صبر ښه هلکه یو کار ولې نه کوم ستاسو روژه نن ما سره ده زه یو ملګري ته رنګ کوم صبر وکړه ستاسو نه ورګه صبر 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 ښه زه ستاسو یو ملګري ته رنګ کوم صبر چې څه وایي صحیح ده د روژه د باندې زه ټینګ کوم خیال لري روژه به د سره ماته وکړو پرویز السلام علیکم پرویز ښه خیریت دی وخت ساخت دی اوده به کو پرویز منه یو خدمت دی یار ما سره زمونږ لکه تا ته خو خپله به زما ځای مې نشته که نه لکه کمره هم نشته دغه هم نشته لکه مسله ده که نه نو ته به مرزه پرې ته به خفه شې هسې بیا د ما سره زه یم که نه یو څلور کسان دي که نه نو ما یې که تا لکه مېلمانه دي که نه نو که تا دغه د دې روژه ماتي څخه مه وکړو څه دغه مغه دې وکړو زه مونږ خو دلته بر هغه چنترو کې ناست یو مېلمانه راغلي دي زما که نه او تا ته پخپله به زما واړه کمره هم دغې کې کچن هم نشته باتروم شته پکې خیال دی ته به داسې کار وکړې ساده غوندې پروګرام به وکړې که نه داسې خیر غوښه موښه نه دال مالي هر څه قبول دي خو لکه دوره چې زما عزت بچي خیال دی خبره نو غني زه ولکه په کور کې چې هوای هم مړه نو ټیم چېرته اوس 3 بجې څلور یوه غنټه کې چې کېږي زه کار لسم بیا نو پرویزه ډېر اوس نو څه کوم ځای ته بوزم دي چې چېرته یې خوښه وي بهر وي پې وکړو روپو خبره نه روپیو زه درکړم په کور کې ولکه شی پخوی ښه که ته بیا یو کار ولې نه کوې که چې وله راوړو ته یار هم بیا وړه خبره وله راوړو زه بیا سره نه وم نو کور کې وناست وي نه یو کار ولې نه کوو زه یم زه به تیار هغه ګلې وړه راوړم د پیزریا نه خو شوې هغه دغه به راپټ کړمه هغه وړه مړه خبره نه وي دوکان نه وله روټۍ راوړو خبره نشته ښه نو اوس داسې کار کوو دا خو ښه د څلور او دوه شپږ کسانو به څو روټۍ وي دغه بس نو هغه هغو پرې ډیپینډ کوي چې څومره خورئ تاسو به څومره خورئ کس پس څو روټۍ دوه کس پس پرویز داسې کار به وکړو خبره وره بیا به دې داسې کار وکړو هوټل ته بوځو ستا خبره هم خوږه ده خیال دې دی نو دې به هوټل ته به بوځو که نه نو هوټل کې بیا خیر دی پیسې به بیا څنګه چل کوو مړه غني هر ټیم روپو خبره ما کوه اوس روپیو مېلمانه یې بیا وخورو صحیح ده کوم ځای ته راولم بس ته ځای خو یې هلته ولاړ شو صحیح ده پرویزه خدای دې عزت وکړه مړه دا زما د غټ مشکل ته لرې کو صحیح شو پوه شوې اوس څنګه چل کوې اوس ته داسې کار وکړه ته د کوره نري راوځه هاي غني اوس ټایم څه دی اوس 3:30 بجې دي که نه روژه ماتي ته څومره ټایم دی روژه ماتی خو نه مونږ هلته خو نه یم ښه خو خیر لکه زه وایم که نه دې هوټل ته به دغه کې ته به داسې کار وکړې زه خو به مشکله ده چې دې سره راشم ځکه که نه چې زه خو هلته 6 بجې هوټل کولاوم نو مېلمانه ته یې څه پېژنم شي مشکل او په دې ټینګ کوم ها په دې باندې روژه مات خبره وره ته لکه ما ورته صرف دا ټولو ملګرو کې ما صرف ته پکې خوښ کړې ما یې دې به خامخا به تاسو بس غم به کوي ځکه نور باندې ما شک و هغه هم ومله خو هر څه نه پېژندې خو یې ته که نه پکار دی چې ته خو ورسره وې نو هر شی وشي روټۍ هم پرې وخورم زه هم پرې وخورم ما ډارېږم نه څه خبر نه زه پیسو نه هېرېږم پیسې خو ما ته پته هغه پیسو خبر نه ده خو لکه زه یم که ته ورسره یې نو خیر زه به ورته لاره سیده کړم ورسره هوټل ته به یې بوځې یاره مړه غني چور کور لی راواله زه وله روټۍ راوخېجم لاندې نه بس بیا بس زه بیا مړه کور صحیح دي ساده سیسټم به وکړې خیال دې زه صحیح ده پرویزه زه صحیح ده السلام علیکم را پنجه کې منې که نه دومره زبردست هلک دی که نه دومره ښه هلک دی مکمل اړه پاک دی لکه خیال دی وی وایي زه به خیر جیب نه پیسې ورکوم ډېر تکړه هلک دی زه یې پېژنم دا دوکاندار دی دلته وجینه کې دوکان لري نه دکان مکان نه دی ته غلط شوې
ته څوک یادې غونډې خپې پرې خوستې دي ورګه هغه هم تکړه لګ دته چې کوم یادې بیا به بل جماعت باغ سره وکړو وای شي هغه ستامه خبر یو کار ولکو هم دا شان نه دی یو ملګری بزن له بګورو خل دې تکړه تکړه رو جماعت دا خدای پاک در پر باندې ګوري چې تا په زبده بخمه لکه مطلب څه پته لګي خیال دې په دې بخنو شي او تاسو به دې کار وکړئ کنه چې څنګه د دې کور ته مونږ ورشو د خیره کنه اوس به مونږ په دمه د مزو په ذکر اسکار بزو تاسو تسبیم دي چې ورشو د خیره کنه اول په دوشر کې بخ خیخ پکېدو خیال دې ځکه بسم الله بو دوشر کې څنګه خیخ پکېدو بسم الله څنګه وای کنه ها بسم الله وی شیطان نه نه ور دې باندې نوځي موږ سره نه نوځي با ولې ماته څنګه عجیب خبر را تاسو چې د خیر روټه ته کیدو کنه د خیره ټول نو ځان سره بوتل وسو خیال دی تاسو ملمانه وزا زبا نیمه بزه کما سنا سبا تاسو راګه خیال دی او بوتل به وسو د خیره کم بوتل وسو یو به وسو ما خو له پوښوي او خوشاله بشي لون د کډه به خشي نور خو خرچا ټول هغه خالق ته د سکار ګورو ورخه شي ګوزه هغه خامخا دغه گئی راځي منه کنه را بنځه کا په دمه د مزه کزو کنه چې ټایم بم پاشي د خیره تا کو د جره زره سنو او بوتل وسره خام ها سو بوتل مړ یو بوتل بوال نو غاري وي کوم ځای دی غني څنګه خوب کې تر کوم ځای دی خوب کې څنګه پوه نه شوم خوب کې تر کوم ځای دی مال خوب کې خوب کې خو ځکه وطن ته زم پاکستان ته کنه خو چې څنګه جاز کوشي واپس راته یا چې ته خو قرضدار واپس جاز کرا کینه ما